سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو پښتنو خویندو ورونو ته. افغانانو پښتنو ورونو، هغه یو پښتو کې یو متل دی، وایي مړم زه او پړم زه. مړم موږ شو، کونډې یتیمان هم موږ کې پیدا شو، او پیسې رانه امریکایان ایسارئ، جو بایډن رانه ایسارئ. عجیبه انصاف دی، عجیبه د دنیا قانون دی. افغانان ورونو هیله کوم چې دا ویډیو چې څومره تاسې شیر کولی شئ شیر یې کړئ. یوازې زما نه، دا د امریکې ولس ته دغه ویډیوګانې دغه شیونه باید زموږ ورسي. د امریکې ولس باندې موږ وکړو، په نړیوالو غږ وکړو چې امریکا یو وحشت کوي موږ سره، ظلم کوي موږ سره، زموږ افغانانو سره. افغانانو ورونو ما غوښته چې دا ویډیو زه په انګلیش کې وکړم، خو دوه مسلې دي. یو دا دی چې زما انګلیش صحیح نه دی، ما مخکې په انګلیش باندې ویډیوګانې کړې داسې نه، بل زموږ ولس په انګلیش باندې نه پوهېږي زیاتره. بل دا دی چې زموږ ویډیوګانې دغه کېږي، ترجمه کېږي د فیسبوک کمپنۍ ته، او بیا زموږ د بعضې افغانانو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا زموږ ویډیو یا زما ویډیو یا د بل چا ویډیو دا لږ ترجمه کوي په لیکلو باندې، او چې د امریکې ولس ته د نړیوالو ته دغه امریکا کې چې کوم کمیونټیانې دي هغې ته ورسي زموږ اواز چې موږ سره امریکا او جو بایډن ډېر ظلم کوي. افغانانو تاسو ته معلومات دی چې امریکا اوس اعلان کړی چې موږ نیمې پیسې افغانستان ته ورکوو، خو موږ یې خیرې دغه ته ورکوو، او نیمې چې دي موږ په 9/11 کې چې 2001 کې کومه دماکې په دغه کې شوي په جادونه ورغلي په نیویارک کې په امریکا کې د هغې فیملیانو ته ورکوو. اول خو د امریکې لپاره ډېره د شرم خبره ده چې ځان ته سوپر پاور وایي او دی راځي زموږ پیسې راځي خپلو خلکو ته یې ورکوي. دا خو څومره د شرم مقام دی، څومره د شرم ځای دی جو بایډن ته او د امریکې حکومت ته. بل دا دی چې ته 20 کاله راغلی، 20 کاله دې په افغانستان کې تېر کړه، تا زما په لکاو خلک ووژل، شهیدان دې کړه، مدرسې دې بمبار کړي، ودونه دې بمبار کړه، په ښارونو دې بمباریانې وکړې، هر رقم عمل تا موږ سره وکړو. ته به زما د کونډو یتیمان، زما دغه شهیدانو ته به څوک معاوضه ورکوي، د هغې به څوک پوښتنه کوي، هغې ته به څوک انصاف ورکوي چې تا سره د خپلو خلکو غم دی چې په 9/11 کې د هغې فامیلیانې وژل شوي دي او دا نیمې پیسې هغې ته ورکوو. زه تا سره باید حساب وکړم. افغانان ورونو عجیبه انصاف دی. تاسې چې راغلي و یو بانه مو کړه په 2001 کال کې چې بن لادن په افغانستان کې دی. ښه درته معلومات چې دهشتګرد کوم ځای کې ټریننګ کېږي، بن لادن تاسې کوم ځای کې راویستو، مګر 20 کاله جنګ هم زما په خاوره وکړو، 20 کاله جنګ هم زما په وطن کې وکړو. زه یو سړی د برطانیې سټیزنشپ یم، زه نشم کولی چې ستا په امریکا کې زه یو مرغۍ وولم بې اجازته، زه نشم کولی چې ستا په ځنګل کې یو د ونې یو بوټی یو څانګه زه ووم، او تا زما په وطن کې بغیر ویزې بغیر دغه نه دي ټانګونه دې راوړو، توپونه دې راوړه، د دنیا اسلحه ته راوړه، زما په وطن باندې د بمونو مور استعمال کړه، زما وطن دې په اور باندې وسوځو، ته راځې زما نه د اوس پیسې مې څارې. تاسې رقم بین المللي قانون دی، دا قانون تاسې ځان ته جوړ کړی. افغانان خو هغه خلک دی جو بایډنه چې موږ د روس سره مقابله وکړه، روس سوپر پاور نمبر 1 پاور د دنیا، هغه موږ مات کو او ته د افغانانو په سر باندې سوپر پاور شوي، ته نمبر 1 پاور شوي. هغه افغانان چې سلا به تا ورکوله او سینې ورته هغې نیولې وي وروسته، تاسې به کومکونه کول. موږ هغه خلک یو او تاسې له موږ شکست درکو. اول خو دا شرم دی چې تاسو ته موږ شکست الحمدلله درکو. نو خبره دا ده چې موږ د دنیا د نړیوالو نه دا غوښتنه کوو چې د امریکې دا وحشت، دا ظلم، دا تاسې خپله وګورئ چې زموږ خلکو سره سره رقم ظلم یې وکړو او په اخره کې زموږ پیسې څارئ. نو موږ د نړیوالو نه یا د ټولو ملکونو نه غوښتنه کوو. بل دا دی چې تاسې د 52 ملکونو سره رالی، تاسې 52 ملکونو سره چې رالی، د 52 ملکونو پیسې ملته راتلي، هغه ټول امریکا وایي دا ما ټولې مصرف کړي. امریکا خو ګوره په هلمند کې د اپینو د چرسو مخدره موادو کاروبار، تاسې دا ټول شي نه د دې کاروبار هم کوو، او زموږ معدنیات هم لوټ کړه، زموږ هر رقم لوبه تاسې وکړه. ما تاسو په افغانستان کې پیسې لګولې، تاسو خو د افغانستان نه پیسې وړي دي، نو حساب هم در سره کوم، زه دې وژلی یم، زما په وطن باندې تجارت هم کړی. نو خبردار افغانان ورونو چې دا پیغام باید ورسي ټولې دنیا ته، موږ د خپل اواز ورسمځي پاتې نه شي، او که چېرته بیا ونه شوه نو موږ به انشاءالله دا اعلان کوو، موږ به مظاهرې کوو، موږ به احتجاجونه کوو د برطانیه د پارلمان مخې ته، د یورپین یونین پارلمان مخې ته، د امریکې د سفارت مخې ته، په هر ځای کې به موږ د افغانانو خپل اواز اوچتو، ځکه دا زموږ د وطن خبره ده، دا زموږ د ولس خبره ده، دا زموږ ولس ته ذلیله کوي، تباه کوي.
نو موږ افغانان ورنو باید چې یو خلو شو یو غږ شو او غږ را سره بدرګه کوي ټول یو بل سره باید غږ بدرګه کړو که دا ویډیو چا په انګلیش ترجمه کړه په لیکلو باندې ما ته دې راولېږي زه به د خپل فیسبوکونه او پیجونونه نشر کړم هیله کوم چې دا ویډیو دې مخکې شیر شي او دغه اواز یې زموږ د امریکې ولسونو ته ورسوي انشاءالله نن په امریکا کې بعضې خلک راوتي او انشاءالله دا غږ به موږ خپل دا کوو موږ به د خپل افغانستان دپاره کار کوو د خپل وطن دپاره به کار کوو افغانان ورنو په دې کې د طالب مالب خبره نه ده د افغانستان خبره ده او دې خلکو چې کوم وحشت کړی کوم ظلم یې کړی او بیا هغه خلک حکومت ته راوسته چې په 2 نوینه وروسته چې ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو هغه کابل چې وران کړی غلا او چور او ډاکې والې وي هغه خلک همدغه امریکایانو راوسته قدرت خاوندان یې کړه هغه عمقه غلو بیرته غلو ته حکومت ورکو هغه سه مهربانه حال جوړ کو په هغه نظام کې به خلکو غله د تخم چې کوم په 2 نوینه وروسته راغلی او هغه دا ورکو نو هغه تاسو سره یو لوبه وي تاسو خو یو دغه پیسې خو وړي مې تاسو مرګړو وړي چې اوس درغلي تاسو ته ملمانه دی کوي په الله سپارم دا ویډیو مخکې شیر کړئ او د حق